نن باندې ماشاءالله الله پاک دومره زیاته خوشحالي راوستې وه چې بس ډایرکټ مې ځان دلته کې د مټیانو دکان ته راورساو. سلامونه ټولو یاران دوستان ته، امید کوم چې زما غونډ یاران دوستان به ښه او خوشحاله وي. نن د خیر څه زه ډېر زیات خوشحاله وم ځکه چې زمونږ کوم چې کور ډانچه رسولی نو په هغې کې د شیټرینګ والا کار شروع کوو. به د شیټرینګیان راغلي مخامخ چې کوم ودي کپړو والا ولاړ دی دا علي رحمان استاد دی چې زمونږ رشته دار هم کېږي. د زمونږ شیټرینګ شروع کړی و چې ماشاءالله ډېر په ښکلې طریقې سره یې شروع وکړله. نو ما ته ویل چې یار د مټیانو څه سیسټم دی برابر کړی که نه، ما ورته لیست سم یم درله نه دي کړي، بس تاسو شیټرینګ واچو انشاءالله چې بیا هم څه طبیعت منل هغه به درله کوو. بس هغوی ویل بالکل بېغمه شه، بس هغوی شروع وکړه خیر څه ډاګې ودرولې شروع کړلو. تاسو خو ما په تېر شوي بلاک کې ویلي چې موږ کم سامانونه وړو نو دې له ما بلاکونه هم راوړو. نو زه ورته دې سیټ ته ورړم، ما ته ویل چې ته تماشا کوه یاره چې تا له موږ څنګه شیټرینګ اچو. ما ورته بالکل بېغمه شه، زه هم د تماشې لپاره دلته کې ولاړ یم ځکه چې نور په دې شیانو باندې زه نه پوهېږم چې تاسو څه کوئ. بس تر دې چې په کمرو کې دوی خپلې ډاګې ښه ښکلې مزېدارې مضبوطې ودرولې. د هغې نه پس برنډې ته راوتل، په اندرپایه کې لیول یې اخیستل شروع کړل، ور وختل. د هغې نه پس دلته کې لاندې ډاګې ټک وهل شروع کړو. زما دا بل رور لګیا و د ول دننه بلاکونه راوړل. تاسو خو ما ویل چې دا بلاکونه دلته کې د دغه نه لاندې ږدي. بیا ما ته ویل چې لاړ شه مټیان راوړه، شابه نن د اولنۍ ورځ ده او د چای پروګرام وکړه. بچی مې خو د دې سختي دغه څکلې مو خو بیا مو له ماسپښیني چای پروګرام کوم. نو ما ویل راشه لږ شانته کې مټیان وله یوسه. بس مټیان مې ولا راوړو. دوی دلته چای مې وکړل او شیټرینګ د خیر څه برانډه کې ته وکړو. په ډیوډۍ باندې چې کوم دی نو د بیم دپاره شیټرینګ تاو کو. نو بس ما ته ویل چې انشاءالله ته ټینشن مه اخله، د خیر څه ستا شیټرینګ چې زیات شي د را روان 2-3 ورځو کې به مکمل ختم شي. نن یې پکې اولنۍ ورځ وه د دوی. نو بس ما ته ویل چې 2-3 ورځو کې ما ورته ویل بالکل بېغمه شه، بس چې 2-3 ورځو کې ختمېږي کوشش وکړو چې 2-3 تېره سره یې سره موام او په ورځ 1.5 کې ختم کا. نو که تاسو زمونږ پوره ویلاس کتل غواړئ زمونږ د چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ، مخکې شیر کړئ او دا ویډیو سره لایک کړئ. ملاویږو را روان ویلاس.